فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. تبه هغه کسون ویني چې د هغې په زړه کې بیماریدو چې په مینه د یهودو نصراوې کې منډې وهي او دوی وایي موږ ویریږي د دې نه چې موږ ته څه مصیبت راورسي نو نږدې ده چې الله تعالی فتح راولي یا به د خپل خون حکیم بل حکم راولي نو دوی به پښیمانه شي په هغې خبرې چې دوی په خپل نفسینې کې پټې ساتلې وې. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. او په هغه وخت کې به مؤمنون وایي چې دا منافقان هغه خلق دي چې د باور کول د پوره به د الله تعالی په نوم باندې قسمونه خوړل چې موږ د توسې سره یې د دې عملي نه ضایع شوي دي نو دوی تاوانیان شول. او په يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے د ایمان خاوندانه په توسې کې چې څوک د خپل دین نه مرتد شو نو زر د چې الله تعالی به داسې خلک راولي چې هغه الله تعالی به د دوی سره مینه کوي او دوی به د الله تعالی سره مینه کوي. په مؤمنانو به ډېر نرمي کوونکي وي او په کافرانو به ډېر سخت وي. د الله تعالی په لار کې به جهاد کوي او د هیڅ ملامت کوونکي د ملامتیا نه به نه ویریږي. دا د الله تعالی فضل دی چاته چې وغواړي هغه ته ورکوي او الله تعالی ډېر د پراخۍ والا ډېر ښه پوه دی.